بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی په سلوال باندې. د دې ویډیو د کتو نه وروسته به تاسو څه زده کوئ. د ټول نه لومړنۍ خبره دا ده انټروډکشن آف سلوال، یعنې د سلوال انټروډکشن به تاسو څه کوئ؟ زده کوئ. د سلوال تعارف به تاسو زده کوئ. دویم لوکیشن آف سلوال، یعنې د سلوال لوکیشن به تاسو هم زده کوئ چې سلوال په کوم ځای کې دی په سیل کې. اول دا چې سلوال په کوم ارګانیزم کې موجود دی. دریم کیمیکل کمپوزیشن آف سلوال، یعنې د سلوال کیمیکل کمپوزیشن څه دی دا به مې زده کوئ. بل سټرکچرل کمپوزیشن آف سلوال، چې د سلوال سټرکچرل کمپوزیشن څه دی. د دې نه علاوه د سلوال سټرکچرل کمپوزیشن کې پرایمري وال دی، دا به زده کوئ تاسو. بل به سیکنډري وال زده کوئ. میډل لیمیلا به زده کوئ. او فنکشن آف سلوال، یعنې د سلوال کار څه دی دا به پکې زده کوئ. د اهم ټاپک دی چې واټ از د فنکشن آف سلوال، یعنې د سلوال فنکشن څه دی دا به هم زده کوئ. نو راځو خپل لیکچر سټارټ کوو. انټروډکشن. دا ټول ناول به موږ د سلوال انټروډکشن کوو. A cellule is defined as the non-living component of cell. سلوال موږ داسې ډیفاینډ کوو. د دې تعریف داسې کېږي چې non-living component of a cell، یعنې د سیل non-living component ته ویلی کېږي سلوال. یو دی living ویلی شي ژوندي ته، بل دی non-living چې هغه ژوندی نه وي، هغه څه مړي موږ سره. کمپوننټ ویلی شي حصې ته یا جز ته، یعنې د سیل داسې حصه چې هغه ژوندی نه وي، مړی حصې ته دغه د سیل څه ویلی کېږي؟ سلوال ویلی کېږي. اوس د دې لوکیشن په کوم ځای کې دی، یعنې دا سلوال په سیل کې په کوم ځای کې موجود دی؟ outermost layer of the cell، یعنې د سیل ټولو نه بهرنی لیر چې کوم دی هغې ته څه ویلی کېږي؟ سلوال. دا په څه ځای کې اوسي موجود دي؟ نو outermost layer of the cell، د سیل چې د ټول نه کوم بهرنی لیر دی هغه څه شی دی؟ سلوال دی. دا بالکل بهر دی، یعنی آؤٹ سایډ د سیل ممبرین. کوم سیل ممبرین چې دی په سیل کې د هغې نه به څه بهر طرف دی. د دې سلوال کیمیکل کمپوزیشن څه دی؟ کیمیکل کمپوزیشن آف سلوال. دا سلوال د دې نه مخکې دا خبر ځان سره یاد ساتئ چې سلوال په کوم ارګانیزم کې موجود دی. نو سلوال موجود دی په کینګډم مونیرا کې، بل په کینګډم فنجي کې، بل په کینګډم پلانټي کې. د دې نه علاوه سم پروټیسټ هم دي چې په هغو کې هم سلوال موجود دی. نو کینګډم پلانټي چې کوم دی په هغې کې اوس پلانټ چې کوم دی پلانټ، هغو کې سلوال د څه نه جوړ دی؟ هغه جوړ دی د څه نه؟ د سیلولوز نه. مین دی د سیلولوز نه جوړ دی. نور هم دغه شته دی خو مین دی د څه نه جوړ دی؟ د سیلولوز نه. دا شان فنجای چې کومه ده یا فنجي ورته هم تاسو ویلی شئ، دې کې د څه نه جوړ دی؟ دې کې جوړ دی د کایټین نه. اوس راځو ورپسې چې په پروټیسټ کې یا په بیکټیریا کې. په بیکټیریا کې سلوال د څه نه جوړ دی؟ نو په بیکټیریا کې جوړ دی د میورین نه. میورین ته بل نوم مونږ ویلی شو پپټایډوګلایکین. پپټایډوګلایکین څه ته ویلی کېږي؟ چې کله شوګر او امینو اسید راوشي د دې نه جوړ شي څه شی؟ پپټایډوګلایکین. نو دقې نه څه شی جوړ دی؟ سلوال جوړ دی په بیکټیریا کې. مونږ ووایو چې په سم پروټیسټ، یعنې په څه پروټیسټو کې هم سلوال موجود دی، خو په هغو کې د جوړ د څه نه دی اوس به دا وایو. نو په هغې کې جوړ دی د ویرایټي آف کیمیکل، مختلف قسمه کیمیکل رایو شوي دي او سلوال یې جوړ کړلی په پروټیسټ کې. د سلوال ډایګرام تاسو خو به سلوال تقریبا لیدلی وي، خو دې خوا ګورئ دې ته لږې ښه غټ کړو. دا دی موږ سره سیل. په دې کې د بالکل دا بهرنی لیر چې دی دا چې داسې ښکاره شوی داسې دا راغلی دې ته موږ ویلی شو څه شی؟ سلوال. دا پکې د څه شی دی؟ سلوال دی. بالکل موږ چې وي سیل ممبرین نه بهر طرف ته دی، نو دا سیل ممبرین دی، د دې نه بهر طرف ته دا څه شی دی؟ د سلوال دی. ورپسې راځو structural composition of cell
structural ساخت په لحاظ سره سیلوال کمپوزیشن څنګه دی سیلوال څنګه اوس به دا وګورو د ساخت په لحاظ سره سیلوال چې دی کمپوز اف 3 لیئرز سیلوال د 3 لیئرز نه جوړ شوی دی کوم لیئرز دي په هغې کې د ټول نه لومړنی دی موږ سره پرایمري وال دویم دی موږ سره سیکنډري وال او دریم دی میډل لیمیلا اوس راځو د ټول نه لاول پرایمري وال ته پرایمري وال is the first layer of سیلوال دا د سیلوال د ټولو نه لومړنی لیر دی او اصل کې چې سیلوال د ټولو نه لاول هم دا غټېږي پرایمري وال کمپوزیشن اوس پرایمري وال کمپوزیشن مطلب پرایمري وال د څه نه جوړ دی نو دی جوړ دی د څه نه د سیلولوز نه دې کې تاسو ته پرایمري وال کوم یو دی زه تاسو ته شو کوم په دې کې دا سیلوال دی نو په دې کې د فرسټ لیر چې کوم دی دا یې دقې ورته څه ویلی کېږي داسې دی چې راغلی دی دې ته ویلی کېږي پرایمري وال ورپسې چې بل کوم لیر دی د سیلوال هغه څه دی سیکنډري وال نو found on the inner side of primary wall د primary wall دنده طرف ته inner side دندنی طرف ته چې کوم وال لیر موندې کېږي هغې ته ویلی کېږي سیکنډري وال secondary wall composition was secondary wall جوړ د څه نه دی it is made up of cellulose lignin and other chemical دا د څه نه جوړ دی دا جوړ دی د سیلولوز نه دې نه علاوه lignin نه جوړ دی او دې نه بل څه دی other chemical نور هم څه chemical ډېر شوي دي او secondary wall یې جوړ کړی دی secondary wall کوم دی اوس په دې کې دا چې کوم سیلوال دی موږ سره مونږ څه وی چې د پرایمري وال انر سایډ ته د دې انر سایډ کوم دی دا یو دی دا لیر دغه تاسو کولی شئ لیر دقې ته ویلی کېږي دا څه دی دې ته څه ویلی کېږي سیکنډري وال او دې د جوړ له څه دی د سیلولوز بل د لیګنین او بل نور کیمیکل هم رایو شوي دي اخرنی لیر دی میډل لیمیلا it is a layer found between two cells د دوو سیلونو په مینځ کې چې کوم لیر موندې کېږي هغې ته ویلی کېږي میډل لیمیلا کمپوزیشن آف میډل لیمیلا میډل لیمیلا د څه نه جوړ دی نو میډل لیمیلا میډ اپ فرام کیلشیم اینډ پیکټین میډل لیمیلا د څه نه جوړ دی د کیلشیم نه بل د څه نه جوړ دی د پیکټین نه د دې دوو نه دا میډل لیمیلا جوړ دی اوس په دې کې میډل لیمیلا کوم دی نو دا وینئ تاسو دې خوا دا یو سیل شو دا جدا کته دلته مثال په طور بل سیل دی د دې دواړو په دې مینځ کې دا لیر چې کوم تل دی ته څه ویلی کېږي میډل لیمیلا میډل لیمیلا جوړ له څه نه دی د کیلشیم او د پیکټین فنکشن آف سیلوال د سیلوال فنکشنز دی دا ډېر اهم ټاپک دی اولنی فنکشن د سیلوال دا دی چې شیپ یعنی سیلوال پرووایډز شیپ ټو د سیل سیلوال چې کوم دی د سیل له خاص شکل ورکوي شیپ ورکوي سپورټ دې نه علاوه اټ ګیوز سپورټ ټو د سیل سیلوال بل کار څه دی د سپورټ ورکوي سهارا یا مدد ورکوي سیل له strength it gives strength to the cell بل کار څه دی نو دې څه کار کوي سیلوال د strength ورکوي طاقت ورکوي سیل له اصل کې د بوټي دا ده دلته حصه دی دا ډېر سخي وجه دا چې په دې کې څه موجود دي سیلوال بل څه هغه هم صرف او صرف دقه یو سیلوال د وجه ځکه چې د سیلوال کار څه دی چې strength دې طاقت ورکوي هغې نه بل کار څه دی د سیلوال پروټیکشن it protects the inner living matter protoplasm of cell په سیل کې چې دنده څومره inner living matter دی ژوندي matter لکه سایټوپلازم دی نیوکلیس دی ارګانیل دی نور داسې اهم حصې چې کوم د سیل کې چې څومره څیزونه دغې ته ویلی کېږي
پلازم دې څه کوي حفاظت کوي څنګه حفاظت کوي د پیتوجنز نه هم حفاظت کوي پیتوجنز هغه څه دي چې هغه په سیل باندې حمله کوي او نقصان رسوي لکه بیکټیریا شو نو تر نن ورځې پورې دا پوره دی اوس یو MCQs دی دا زه تاسو ته در کوم چې تاسو څه نه څه زده کړي یا نه دي زده کړي which organism has a cell wall containing chitin په کوم ارګانیزم کې سیل وال دی چې هغه په څه باندې مشتمل دی په کایټین باندې مطلب دا دی چې کوم ارګانیزم کې سیل وال د کایټین نه جوړ دی پلانټس دی الجی ده فنجای ده یا بیکټیریا ده نو خپل انسر چې کوم دی هغه تاسو په کمنټ کې مونږ ته ولیکئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لازمي لایک کړئ ډېره مننه